السلام علیکم. زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس 32 کسان نور ووژل. د ملک په مختلفو برخو کې د کرونا وایرس په دریم لهر کې شدت راغلی دی. د کرونا وایرس له شدت له کبله حکومت د ملک په مختلفو برخو کې هنګامي اقدامات اوچت کړي دي. د عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزی مشر اسفندیار ولی د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغی. سین حکومت د کرونا وایرس د دریم لهر له کبله په صوبه کې هنګامي ګامونه اوچتول شروع کړي دي. د هیلث فرنټ لاین کارکنانو او مشرانو خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسینیشن سلسله جاری ده. عالمی اداره صحت د آکسفورد او ایسټرازینیکا په تیار کرده د کرونا وایرس په ویکسینو باندې اعتراض مسترد کړی دی. د اطلاعاتو مطابق په لوی شمیر کې د بالیوډ اداکاران د کرونا وایرس کار شوي دي. اوګرا د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافي سمري تیاره کړې ده. د سېنټ نوي منتخب شوي چیرمن ویلي دي چې زما کامیابي در اصل د وزیر اعظم مرهونی منت ده. وزیر اعظم د پی ټی آی قیادت ته د اپوزیشن د بیانیې په سختو الفاظو کې د جواب ورکولو هدایات جاری کړي دي. د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې زمونږ په سېنټ انتخاباتو کې د حصې اخیستو هیڅ شوق نه و. په قازقستان کې یو پوځي جهاز را پریوتی دی چې په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي دي. نیوزیلینډ وزیر اعظم ویلي دي چې د مسلمان برادرۍ حمایت زمونږ په فرایضو کې شامل دی. د سریلنکا حکومت د زرو نه په زیاتو اسلامي تعلیمي ادارو باندې او په نقاب باندې د پابندۍ لګولو فیصله کړې ده. د بالیوډ اداکارې ریکا د ګلوکارۍ د شوق پوره کولو دپاره یوه نوې طریقه ازماول شروع کړي دي. د حماد وسیمه د پی سی بي د مشرانو په نظر کې پریوتل شروع شوي دي. د ګل په ورځ باندې په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس دریم لهر شدت اختیار کړی دی. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس 32 کسان نور ووژل. دغه رنګې د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 640 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 40,540 ټیسټونه شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د دریم لهر د شدت له کبله حکومت د ملک په مختلفو برخو کې په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه اوچتول شروع کړي دي. د عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزی صدر اسفندیار ولی د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی.
د پارټۍ قیادت او د خاندان د صحت دپاره خلکو ته د دعا اپیل کړی دی. د سند حکومت د کرونا وایرس د دریم لهر د شدت له کبله په پوره صوبه کې هنګامي ګامونه اوچتول شروع کړي دي. د هیلث د فرنټ لاین ورکرانو او مشرانو خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسینیشن سلسله جاری ده. په دې لړ کې 14,963 کسانو ته د کرونا وایرس ویکسین لګېدلی دي. عالمي اداره صحت د اکسفورډ او اکسټرازینیکا په شریکه باندې د تیار کړی شوو د کرونا وایرس په ویکسینو باندې الزام مسترد کړی دی. د اطلاعاتو مطابق د بالیوډ اداکاران په لوی شمیر کې د کرونا وایرس ښکار شوي دي. د مارچ د 15 نیټې نه په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې امکان دی. ویلې شوي دي چې د دې خبرې امکان دی چې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د 6 روپو لیټره پورې اضافه وشي. اوګرا په دې لړ کې سمري حکومت ته لیږلې ده. د سېنټ نوي منتخب شوي چیرمین صادق سنجرانی خپله کامیابي د وزیر اعظم عمران خان مرهونې منت ګرځولې ده. وزیر اعظم عمران خان د پی ټی آی قیادت ته د اپوزیشن د بیانیې په سختۍ سره د جواب ورکولو هدایات جاری کړي دي. د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د سېنټ په انتخاباتو کې د حصې اخیستلو زمونږ هیڅ شوق نه خو مونږ د متفقه فیصلې احترام کړی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق په قازقستان کې یو پوځي جهاز راپرېوتی دی چې په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي دي. د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا آرډرن ویلي دي چې د مسلمانې برادرۍ حمایت زمونږ په فرایضو کې شامل دی. دې زیاته کړې ده چې دا حمایت او ملګرتیا به دغه شانتي جاري وي. بل اړخ د سریلنکا حکومت د زرو نه په زیاتو اسلامي تعلیمي ادارو باندې او په نقاب اخیستو باندې د پابندۍ لګولو فیصله کړې ده. وایي چې د بالاوډ مشهورې اداکارې ریکا د خپلې ګلوکارۍ د شوق پوره کولو دپاره نوې طریقه ازماول شروع کړي دي. دا په ټلیفون باندې خپلو اداکارو ملګرو ته ګانې وایي او دغه رنګې دا د خپلې ګلوکارۍ دا شدید شوق پوره کوي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. قامي کرکټر اماد وسیم د پی سی بی د مشرانو په نظر کې پریوتل شروع شوي دي. د چیف سلیکټر محمد وسیم د محدودو صلاحیتونو حامل لوبغاړی ګرځولی دی. او اوس ګورو د موسم حال. پر روانو 24 غنټو کې په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده او ورسره دا پیشنګویي هم شوې ده چې په اسمان به کله خال خال وریځې راخوري او کله به شین وي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.